بایزید بستامی رحمه الله دا چې کوم دی د الله تعالی یو لوی بزرګ او ولی انسان تیر شوی دی د ده په علاقه کې چې کوم دی یو زنانه وه چې هغه ډېره بدکاره زنانه وه او یوه وینځه ورسره سره وه خپل کور یې و ځانه یو خاص نرخ مقرر کړی چې د هغه نرخ په ذریعه به چې کوم دی هغه نرخ به د خلکو نه طلب کاوه هغه نرخ به چې ول چا ورکړو نو بس د هغه کس سره به چې کوم دی بیا شپه تېروله دا چې کوم دی د هغې معمول نو چا بایزید بستامي رحمه الله ته وویل چې ستا په علاقه کې دغسې یوه زنانه ده او ټول خلک چې کوم دی هغه په ګناه کې اخته دی نو بایزید بستامي رحمه الله هغه دې طرف ته چې کوم دی توجه وکړه خو داسې ونه کړل چې یو لس پنځلس کسې چې کوم دی خطا خطور راوستي وي هغې وهلي وي او ټکولي وي ندا و پلانې څه جلسه و جلوس ترتیب وکړو بلکې هغه پیر او بزرګ انسان و هغه یو عجیبه انداز اختیار بایزید بستامي رحمه الله کول که دا عمل وکړمه که دا به بل ځای ته لاړه شي والته به چې کوم دی څه وکړي دا عمل شو نو بایزید بستامي رحمه الله راغی او د دې د کور مخې ته چې کوم دی نماز واچو په مونځ باندې ودرېد او مونځ یې کاو څومره زیناکار او بدکاره خلک به چې دغلته راته او کتل وی چې بایزید بستامي رحمه الله د کور خواته ولاړ دی نو شرمېدل به او ته به ځکه د دې نیکانو خلکو نه دا خلک لږه حیا کوي نو تلل به خلک به راته و چې دی به یې لیدو بل به راغی هر یو به تو حتی که چې ماښام شو نو دې ښځې چې کوم دی د خپلې وینځې ته وویل چې ته پام وکړه څنګه چل دی نور کله خو ډېر زیات خلک راځي ډېر زیات راشي په اډوانس کې خلک روپۍ جمع کوي نن ماښام شو څوک رانلو وینځه چې د هغې د کور بهر راووته ویې کتل چې دا خو بایزید بستامي رحمه الله راغلی دی او دلته چې نماز خو کړی دی او مونځ کوي هغه بېرته لاړه ویل خبر خو نه یې که نه ویل څه ویل قصه خو بدله د بایزید بستامي راغلی دی او د کور خواته په مونځ ولاړ دی چې څومره دا خلک راځي هغه چې کوم دی هغه ییني او بېرته ځي هغې ورته ویل ورشه وایي چې مالکه مې وایي چې ته ځه ځانه خپل جومات ته لاړ شه خپل مسجد ته لاړ شه هلته مونځونه کوه ته اوس راغلې دلته دې نماز خور کړی دی وینځه پسې راغله بستامي ته وایي چې زما مالکه داسې وایي چې ته ته ورته وایي چې ځه دا دې ځګین د مونځونو نه ځانه ته په جومات کې ودرېږه که نه ورته ویل ولې بل زموږ خو دغه پروګرام دی چې خلک راځي او روپۍ ترې اخلي او بیا زموږ سره دلته شپه تېروي او دلته راغلی نو څوک نه راځي هغه ورته چې زه هم په دغه نیت پاتې راغلی یم بلې کوم نیت چې دا نور خلک راځي نو هغه لاړه او بایزید بستامي رحمه الله خبره چې کوم ده خپلې وینځې ته وکړه چې بایزید خو داسې وایي بستامي نو هغې ورته وویل چې بس زموږ د درکو سره کار دی که پیر دی او که عامي دی او که هر څوک دی بس ورته وویل چې راځه بس هغه ورغې پیسې ورسره جمع کړه چې پیسې جمع کړې نو دې ورته چې په وخت به راغلی وی نور کله موږ له خلک د وخت راځي او ته په وخت باندې رانلي نو دې پیر ورته وویلو چې زموږ خو یو معمول دی ویل چې ما خو ته په روپو باندې واغېستې که نه چې زه بېګاره سم ته به هغه کې چې واقع به کوم چې څنګه وی نو بایزید بستامي رحمه الله ورته ویل چې لاړه شه اودس وکړه اول ځان پاک کړه ځکه چې انسان کله پاک وي د هغې څه میلاوېږي نو هغه ښایي ته ځان پاکه کړه هغه لاړه او اودس یې وکړو او بېرته راغله چې کله بېرته راغله بایزید بستامي رحمه الله ورته ویل چې 2 رکعته لمونځ به وکړو او د هغې نه پس به چې کوم دی بیا خپل معاملات راکاږو نو بایزید بستامي رحمه الله هغه زیناکار او بدکاره وینځه راواغسته په مونځ یې ودرولو چې کله هغه په مانځه ودرېده نو دی شاته کېناسته او الله سبحانه وتعالی په ژړا شو او زاري و منت یې الله ته شروع کړه چې الله زه ستا یو کمزوری بنده یم زما په وس کې دومره وه چې زه یوه وینځه راواخلم ستا او هغه د زینا نه بچ کړم او راواخلم او ستا په عبادت یې وکړم ودروم د هغې نه پس چې کوم دی هدایت رب هغه ستا په لاس کې دی چې ته دې وینځې ته چې کوم دی د خپلې وینځې ته هغه څه وکړي د نیکې هدایت وکړي والله د نیکې هدایت ورته وکړي د دې عمل نه یې واړه چې دا قوم او دا خلک د دې ګناه نه چې کوم دی بچ شي او دا خلک پاک شي نو بس هغه وینځه چې کوم دی هغه په مانځه باندې ولاړه او د هغې په زړه کې چې کوم دی الله سبحانه وتعالی سوچ پیدا کړو چې واقعي ما خو ډېره ګناهونه کړي الله تعالی مې خفه خو خپل رب مې خفه کړی دی د روپو په خاطر چې د خلکو نه روپۍ اخلم خپل عزت مې چې کوم دی هغه ته په مانځه کې چې کوم دی به دې سوچ باندې وه او الله سبحانه وتعالی ته چې کوم دی په زړه کې په توبه طایبه شو چې مونځ یې خلاص کړو نو بایزید بستامي رحمه الله ته راستنه شو ویل بس زه پوهه شوم ما خپل رب چې کوم دی هغه ډېر ناراضه کړی دی هغه ما ډېر خفه کړی دی
او ما چې کوم دی ډېر ګناهونه کړي دي آیا ما به الله معاف کړي بایزید بستانو ورته وایي دا به الله معاف کړي د الله ته توبه وباسه عزتمندو چې کله یو انسان د خپلو ګناهونو نه توبه وباسي او بیا به داسې حالت کې چې ژاړي الله تعالی د انسان ګناهونه معاف کوي نو بس هغه وینځي چې کوم دی هلته توبه ویستله او د هغه وخت چې کوم دی لوی بزرګه چې کوم دی د هغه وینځي نه چې کوم دی د هغه زنانه نه الله سبحانه وتعالی جوړه چې د ورځې به روژې وي او ټوله شپه به الله سبحانه وتعالی ته عبادت کوي نو بایزید بسطامي رحمه الله دا یو داسې د خدای تعالی یو نیک او ولی انسان چې په داسې یو عجیبه انداز باندې چې کوم دی دغه زنانه چې کوم دی هغه د بدکارۍ نه وساتله او خلک یې چې کوم دی هغه د بدکارۍ نه لرې کړو عزتمندو نو دعوت ورکول چاله هغه په ښه طریقه باندې ورکول چې ستانه یو کس متاثره شي او ستانه یو کس چې کوم دی هغه دغه شي چې واقعي هلکه دین ته سوچ پکار دی موږ له دین ته راتله پکار دي موږ له د الله سبحانه وتعالی عبادتونه شروع کول پکار دي په داسې انداز باندې چې کوم دی مسلمان له به دین دعوت ورکړي الله تعالی د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین